ننګرهار والي حیات الله حیات چې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د حج او اوقاف رئیس محمد داود مجاهد او یو شمېر نورو ملتیا کوله د شپې ناوخته د جلال آباد په حوزوي روغتون کې د کوټ ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ټپیانو د روغتیایي وضعیت پوښتنه وکړه. د کوټ ولسوالۍ په هندیانو بازار سیمه کې نن ماښام له روژه ماتې وړاندې د بازار په یوې هټۍ کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله د 2 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي شهیدان شول او د 4 ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان شول چې د پیښې قربانیان ټول ملکي وګړي او ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته رالیږدول شوي وو. ننګرهار والي حیات الله حیات په داسې حال کې چې په رامنځته شوې پیښه یې ژوره خواشیني وښوده، شهیدانو ته د فردوس جنت هیله وکړه، ټپیانو ته د درملنې په برخه کې د لا زیاتې پاملرنې په موخه خپل حوزوي روغتون ته ولاړ او روغتیا پالو ته سپارښتنه وکړه ترڅو د پیښې ټپیان د درملنې په برخه کې له دقت او سرعت څخه کار واخلي. نوموړي د حوزوي روغتون د مسؤلینو، جراحي څانګې مشر، ډاکټرانو او ټولو روغتیا پالو څخه مننه وکړه چې پر وخت د ټپیانو د درملنې په موخه اقدامات ترسره کړل. ننګرهار والي حیات الله حیات همداراز د پیښې د ټپیانو د کورنۍ غړو سره د لیدنې پر مهال دوی ته ډاډ ورکړ چې روغتیا پالو یې ټپیانو ته ځانګړې پاملرنه ترسره کړې چې د پیوازانو له لوري د ننګرهار والي او روغتیایي مسؤلینو څخه مننه او ستاینه وشوه. په ورته وخت کې ننګرهار والي د حوزوي روغتون د ICU څانګې څخه هم لیدنه او څارنه ترسره کړه.